بسم الله الرحمن الرحیم. د نننی درس موضوع رسوب ورکونکی مقدار دی. اماونٹ اف پریسیپیټنټ دی. یعنی موږ غواړو چې یو ماده یو ایون هغه ته رسوب ورکو، نو د کوم ریجن په واسطه چې موږ ورکو هغه ته موږ پریسیپیټنټ یو یا پریسیپیټانټ رسوب ورکونکی. نو دغه د رسوب ورکونکي مقدار باید څومره واچو. صحیح ده؟ نو مختلف رسوبونه جوړیږي مختلف آینونو سره، یا مختلف آینونه موږ رسوب کوو. د هر یو دپاره شرایط مختلف دي. رسوب باندې آیون پورې اړه لري چې رسوب څنګه دی، آیون څنګه دی. نو هماغه شان موږ پریسیپیټانټ اضافه کوو او دغه مقدار موږ اضافه کوو. کله موږ په ایکسس کې اخلو، کله زیات ایکسس نه اخلو. نو depend on the انلیټ چې انلیټ موږ سره څنګه دی، رسوب څنګه جوړیږي، نو موږ هماومره پریسیپیټانټ چې دی هغه موږ ټاکو، دغه مقدار ټاکو چې باید څومره موږ اضافه کړو. نو تحلیلي توصیفي کیمیا کې به دا موږ ویلي چې که چېرته په محلول کې یو الکترولایټ دی، یو الکترولیټ دی، هغه سپرینګلی سالوبلی ډېر کم منحلي، نو کله چې هغه مشبوع شي دغه ځانګړی کم منحله الکترولیټ چې کله هغه مشبوع شي او کله دا مشبوع کیږي، کله چې د دوی غلظتونه د دوی آینونو هغه یو خاص قیمت ته ورسیږي، کله چې د غلظتونو ضریبونه یعنی یو آیون دی بل آیون دی منفي او مثبت آیونونه، که د هغوی غلظتونو ضرب چې دی یو خاص قیمت ته ورسیږي، نو په هغه قیمت باندې دا بیا مشبوع کیږي او دغه قیمت ته موږ سالوبیلیټي پراډکټ یو، دې ته موږ څه یو سالوبیلیټي پراډکټ یا انحلالیت ضریب ورته یو اس پی باندې ښودل کیږي. نو موږ سره کله چې موږ سره یو دوه آیونونه دي، مثلا دوه آیونونه دي او د هغوی حاصل ضرب یو خاص قیمت ته ورسیږي چې هغې باندې دغه مرکب چې دی یا دغه الکترولیټ چې دی دا موږ سره مشبوع شي، نو هغې قیمت ته موږ څه یو سالوبیلیټي پراډکټ یو، او دا موږ سره په مشبوع حالت کې، صحیح ده، سیچوریټډ حالت کې، سیچوریټډ. مثال که موږ واخلو د لیډ سلفیټ، موږ واخلو PbSO4 دی موږ سره، Pb چې موږ سره SO4 دی، نو په 25 ډګري سینټیګریډ کې Pb سلفیټ موږ سره PB سلفیټ 25 ډګري سینټیګریډ کې PB سلفیټ کوم واخلو د آیونونو ضرب، د آیونونو د غلظتونو ضرب مو واخلو، موږ سره PB آین دی او سلفیټ آین دی، د ضرب مو واخلو د سربو ضرب، د سربو غلظت ضرب د منفي آیون چې دی سلفیټ د هغه ضرب دا مو واخلو، نو دا موږ سره یو خاص قیمت براکوي چې هغې کې ما سره محلول به مضبوعي سالوبیلیټي پراډکټ راکوي، یعنې حرارت ضریب د چا د PB سلفیټ، او په 25 ډګري سینټیګریډ کې د قیمت چې دی دا 2.2 ضرب لس په توان د منفي 8 مولز پر لیټر دی. نو 2.2 ضرب لس په منفي 8 دا د انحلالیت ضریب دی د چا د سربو سلفیډو په 25 ډګري سینټیګریډ کې، صحیح ده، 25 معنی دی په 25 ډګري سینټیګریډ کې. ولې تودوخه موږ ثابت نیسو، شرط مو لګو په 25 کې، ځکه چې انحلالیت د تودوخه زیاتېدو سره د مالګو دپاره یا د رسوبونو دپاره څه کېږي، دا موږ سره زیاتېږي. نو دغه حالت چې موږ سره کم دی، صحیح ده،
کله چې د آینونو غلظتونو د ضرب حاصل یو خاص قیمت ته راورسېږي چې هلته ما سره محلول مضبوط جوړیږي نو دغه قیمت ته موږ سالوبیلیټي پراډکټ یو. اوس که چېرته داسې حالت راشي که چېرته موږ سره د پی بی آیون چې دی همدارنګې د سلفیټ آیون حاصل ضرب دا موږ سره کمی د سالوبیلیټي پراډکټ نه کمی د موږ سره د اس پی نه او اس پی موږ سره مثلا واخلو کم دی 2.2 ضرب نسبة منفي اتنه که موږ صرف سلفیټ اغستی نو دغه محلول ما سره د دې نه کمی کار رقم قیمتي خو د دې نه کمی 2.2 نسبة منفي اتونه کمی مثلا 2.2 نسبة منفي نهي منفي لسي داسې شي نو بیا موږ ویلی شو چې دا ما سره انسوچریټډ محلول دی غیر مشبوع محلول دی انسوچریټډ سالوشن دی صحیح ده دا غیر مشبوع نو دا پاس ما سره مشبوع دی او لاندې موږ سره غیر مشبوع دی سمه ده نو دا یو بل حالت شو موږ سره دریم حالت هغه دی موږ سره چې دریم حالت موږ سره که چېرته پی بی او سلفیټ آین یعنی د آینونو حاصل ضرب چې دی که دا زیاتو د سالوبیلیټي پراډکټ نه صحیح ده انحراف ضریب نه دی قیمت زیاتو یعنی مطلب دا دی چې زیاتو د 2.2 نسبة منفي اتنه نو دا محلول به ما سره سوپر سچوریټي او کلاس کې موږ سوپر سچوریټ ویلیو چې دا مافوق مشبوع محلولي دا چې موږ سره مافوق مشبوع محلولي نو که چېرته یعنې حرارت ضریب د 2.2 نسبة منفي اتنه د سالوبیلیټي پراډکټ نه زیات شي محلول شي مافوق مشبوعي نو په دې حالت کې به دا یعنی په دې اخرني کیس کې یو کیس دا شو چې انحراف ضریب ما سره برابر دی یو خاص قیمت سره صحیح ده نو موږ سره سالوبیلیټي پراډکټ راته دویم صورت کې چې کم و نو هغه غیر مشبوع حالت راته دریم موږ سره چې هغه حالت و چې انحراف ضریبونه چې دي دا سپینري سالوبل الکترولایټ چې دی هغه موږ سره د هغه انحراف ضریبونه د خاص قیمت نه سالوبیلیټي پراډکټ نه زیات دي نو ما سره سوپر سچوریټډ دي او په دریم حالت کې به پریسپیټیشن کیږي یعنی ځینی مقدار سوډیم سلفیټ باریم سلفیټ چې لیډ سلفیټ چې دی لږ مقدار یا څه مقدار پی بی سلفیټ چې دی دا به څه کوي دا به پریسپیټیټ کیږي دا به رسوب کوي نو سالوبیلیټي پراډکټ رول توصیف کیمیا کې به دام ویلی تاسو solubility product rule یو solubility product rule بلکې موږ اوس هم ویلو solubility product rule د انحراف ضریب اصول یا قاعده وی پریسیپیټیټ به جوړیږي په هغه وخت کې یوازې کله چې د آینونو غلظت چې دی کم کرسپونډینګ آینونه دي کم چې موږ رسوب غواړو چې د هغې جوړ شي نو د هغې کرسپونډینګ آینونو د غلظتونو ضرب چې دی یا ضریب چې دی دا موږ سره د سالوبیلیټي پراډکټ نه زیات شي نو که چېرته موږ سره موږ داسې یو چې ایاني پراډکټ زیات شي د سالوبیلیټي پراډکټ نه نو ما سره به پریسیپیټیشن چې دی دا څه کېږي دا موږ سره کېږي صحیح ده نو که چېرته د آینونو د ضرب حاصل مثلا کیټاین
همدارنګه د اناین ضرب حاصل دا ما سره زیات شو نو solubility product نه نو ما سره به precipitation کیږي څه وکړي رسوب به ما سره رسوب عملیه به موږ سره ترسره کیږي. اوس که موږ غواړو چې موږ سره لیډ نایټریټ چې موږ سره لیډ نایټریټ دی او د همدارنګې موږ سره یو بل غواړو چې دا لیډ له موږ رسوب ورکوي د لیډ سلفیټ نو دې سره موږ سوډیم سلفیټ یو ځای کړو. خو موږ سره د دې دواړو مولریټي چې ده 0.0001 مولر دی او حجم یو شان دی. مثلا که 10 ملي زه 0.00 مولر لیډ نایټریټ اخلم نو 10 ملي زه سوډیم سلفیټ اخلم نو دواړو مولریټي هم سیم ده او والیوم هم چې دی دا هم سیم دی. صحیح ده؟ او دا موږ غواړو چې میکس پی بي نایټریټ د سوډیم سلفیټ سره موږ میکس کو در پی بي نایټریټ دلته معنا مې غلط شوې ده پی بي نایټریټ صحیح ده سوډیم سلفیټ سره د میکس کما نو موږ سره پی بي سلفیټ به جوړ شي او همدارنګې سوډیم سلفیټ به جوړ شي. صحیح ده پی بي سلفیټ تا سره وبخئ سوډیم نایټریټ به جوړ شي او پی بي سلفیټ به تا سره څه وکړي تا سره به رسوب وکړي. نو اوکې رسوب کوي که نه کوي صحیح ده ډیپینډ آن د اصلي مسله چې زموږ دا وه چې ډیپینډ آن سوډیم سلفیټ موږ سوډیم سلفیټ څومره اضافه کړی دی نو موږ 0.01 مولر اضافه کړی نو دې وخت کې موږ څه نشو ویلی چې رسوب کوي که نه همدې باره کې خو موږ موضوع زموږ همدا ده چې موږ دا معلوم کړو چې آیا رسوب کوي که نه. خو که چېرته پاس کنډیشن و که د لیډ او د سلفیټ آینونو ضرب حاصل د سالوبیلیټي پراډکټ نه زیات شو په دې کنډیشنز کې نو بیا به رسوب کوي او که زیات نه شو بیا موږ سره رسوب چې دی دا موږ سره نه کوي. نو کله چې موږ دا اضافه کړل صحیح ده یعنې یو شان حجم یو رقم دی مولریټي یو رقم ده دا کله چې موږ اضافه کړل نو د دوی دغه چې دی موږ سره غلظتونه چې دا موږ سره کمیږي علت دا دی چې مثلا پی بي نایټریټ 2 نایټریټ ورکوي یو سرب ورکوي او سوډیم سلفیټ کې 2 سوډیم ورکوي او یو سلفیټ آین ورکوي نو د دوی مولریټي چې ده مولریټي به موږ سره د دې دواړو چې دی دا موږ سره کم شي یعنې اصل کې سرب نایټریټو کې سرب چې دی دا به 0.001 نه وي بلکې د هاف وي همدارنګې سوډیم سلفیټ کې به سلفیټ کنسنټریشن 0.001 نه وي بلکې د هغه بد شي موږ سره دغه به موږ سره هاف وي نو موږ سره مولریټي چې ده دا موږ سره شي د دواړو که سرب آین دی او که سلفیټ آین دی که سرب آین دی او که سلفیټ آین دی د دو مولریټي به موږ سره شي 15 ضربې لس په توان د -15 مولره یا داسې موږ ویلی شو دا 0. هغه شی او 0.001 نو 0.0001 ډیوایډ بای 2 نو دې نم دغه شی راځي 15 ضرب لس په توان باندې 15 نو ما سره د سربو کنسنټریشن چې دی هم کم شو او د سلفیټ کنسنټریشن چې دی هم چې شو موږ سره کم شو. که ما
ما سره مثلا 0.001 مولر لیډ نایټریټ دا خو ځان نو مونږ که 50 میلیون مونږ نورم اضافه کړو صحیح ده که یو لیټر مثلا یو لیټر مونږ نورم اضافه کړو ځکه مونږ سوډیم سلفیټ واچول نو حجم خو زیات شو کنه حجم چې زیات شو مولرټي به خامخا څه کېږي مونږ سره کمی همدارنګه سوډیم سلفیټ ما سره یو لیټر 0.01 مولر او ما عمره واټر نورم اضافه شي یو لیټر واټر نو خامخا ما سره دا کنسنټریشن څه کېږي دا مونږ سره کمیږي نو مالګې قوي الکترولایټ دي او مکمل تجزیه کېږي که لیډ نایټریټ دی مالګه ده نو مکمل تجزیه کېږي سوډیم سلفیټ هم مالګه ده نو مکمل تجزیه کېږي او هر یو ایون که لیډ نایټریټ دی نو موږ ته لیډ راکوي که سوډیم دی سوډیم سلفیټ دی نو ما ته سلفیټ راکوي رسوب دپاره نو کله چې موږ دا دواړه مکس کړل مثلا لیډ او سلفیټ موږ مکس کړل نو د دواړو ایونو غلظت 15 ضرب لس په توان د منفي 15 مولر شو یا زه داسې کتابونو کې نه دی داسې هم شته دی چې مثلا 15 ضرب لس په توان د منفي 15 ګرام ایون نو دا هغه مولر خبره ده صحیح ده پر لیټر نو ionic product چې دی ionic product بل اصطلاح چې موږ استعمال وکړو solubility product دی یو ionic product دی ionic product ionic product چې دی ionic product اصل کې موږ سره د په محلول کې د آیونونو د ضرب حاصل ته آیونونو د ضرب حاصل ته موږ چې یو موږ آیوني ضریب یو نو آیونیک پروډکټ آیوني ضریب چې دی که مثلا سالوبیلیټي پروډکټ هغه وخت موږ ورته یو چې کله مجموع محلول صحیح ده او که مجموع محلول نه نو جنرالي موږ بیا آیونیک پروډکټ اصطلاح استعمالو نو پی بی او سلفیټ کوم واخلو پی بی آین جو کہ په فارمول کې یو پی بی او سلفیټ پی بی سلفیټ ورکړي دی نه پی بی آین او سلفیټ آین دا څه ورکړي پی بی سلفیټ نو مول ریشو برابر ده پی بی آین کنسنټریشن سلفیټ آین کنسنټریشن غلظت چې دی دا دواړه موږ سره برابر دي 15 ضرب لس په توان د منفي 15 صحیح ده نو آیونیک پروډکټ چې دواړه دا برابر دي نو آیونیک پروډکټ چې دی آیوني ضریب چې دی آیونیک پروډکټ موږ سره مساوي شي پی بی آین کنسنټریشن سلفیټ آین کنسنټریشن صحیح ده دا موږ سره مساوي شي پی بی چې موږ سره پی بی موږ سره دی 15 ضرب لس په توان د 15 ضرب لس په توان د منفي 15 صحیح ده او سلفیټ آین هم داسې دی 15 ضرب لس په توان د منفي 15 نو دینه تقریبا براشي موږ سره 25 ضرب لس په توان د منفي لس بشي او بیا ما سره شي 2.5 بشری 15 لس په توان د منفي 9 به د قیمت شي اوس ګورئ موږ سره بخای موږ سره 2.5 چې دی 2.5 یا داسې ویل شي دا قیمت موږ سره 2.5 قیمت لس په توان د منفي 9 دا موږ سره کم دی د سالوبیلیټي پروډکټ د پی بی سلفیټ نه او هغه موږ سره قیمت شي هغه موږ سره 2.2 لس په توان منفي اتو دغه لس په توان منفي 9 نه کوچ نه دی نو دا موږ سره لیس دی کم دی د چانه د سالوبیلیټي پروډکټ د لیډ سلفیټ نه نو دې له امله چونکې دا کم دی
نو زه ویلی شم چې دغه محلول موږ سره انسچوریټډ دی. صحیح ده؟ دغه محلول ما سره څه دی چې کوم موږ ویل چې دا رسوب به کوي او که نه، نو دا انسچوریټډ دی. صحیح ده؟ موږ ته وروسته پته ولګېده چې دا موږ سره انسچوریټډ دی، غیر مشبوع محلول دی. نو غیر مشبوع محلول کې رسوب وروره نه جوړېږي. صحیح ده؟ نو موږ سره به پی بي از ا پی بي سلفیټ به ما سره رسوب نه کوي. کله چې ایونیک پروډکټ ایوني ضریب چې دی ایونیک پروډکټ ایوني ضریب چې دی د آیونونو ضرب حاصل د غلظتونو که چېرته دا موږ سره زیات شي ایونیک پروډکټ د پی بي آین او د سلفیټ آین دا موږ سره زیات شي د قیمت زیات شي د چانه د 2.2 ضرب/8 نه، نو بیا به موږ سره محلول شي سوپر سچوریټډ دی. موافق مشبوع به سوپر سچوریټډ محلول به سوپر سچوریټډ دی او د لیټ with respect to لیټ سلفیټ مطابق په محلول شي سوپر سچوریټډ دی او لیټ سلفیټ به په دغه وخت کې چې دا به رسوب کوي. دا رسوب به کم وخت پورې کوي؟ دا یو بل کوېشن دی چې رسوب به کم وخت پورې وي. کله چې دغه رسوب شروع شو، صحیح ده؟ کله چې دا رسوبېدنه شروع شوه، رسوب پروسه شروع شوه، نو ما سره به د ریسپیکټیو آین چې کوم دي، چې کوم لیډ دی او کوم سرب آینونه دي، د هغوی غلظت چې دی دا به کمیږي. کله چې رسوب پروسه شروع شوه، صحیح ده؟ پریسیپیټیشن شروع شو، نو شروع کېدو سره به ما سره چونکې آینونه غلظت چې دی د پی بي آین غلظت به هم کمیږي رسوب شروع کېدو سره، او د سلفیټ آین غلظت نشي کېږي دا به کمیږي. او د دوی پروډکټ چې دی شروع شو، پریسیپیټیشن پروسه خو دې نه شروع شو. ولې؟ مافوق مشبوع محلول جوړو. کله چې شروع شوه سرب آین غلظت به هم کمیږي، سلفیټ آین غلظت به هم کمیږي. دا چې کمیږي وخت به داسې راورسېږي چې د پی بي آین او د سلفیټ آین غلظتونو ضرب حاصل چې موږ ته ایونیک پروډکټ یو دا موږ سره مساوي شي د چا سره؟ سالوبیلیټي پروډکټ د پی بي سلفیټ سره به شي. کله چې دا د سالوبیلیټي پروډکټ د پی بي سلفیټ سره شو، نو دې وخت کې به ما سره څه راشي؟ ډاینامیک ایکولیبریم به راشي. دینامیکی تعادل به ما سره راشي. او دغه دینامیکی تعادل کې چې دی دا به چا ترمنځ وي؟ دا دینامیکی تعادل به د سالوشن او د پریسیپیټیټ ترمنځ وي. دینامیک ایکولیبریم به راشي، دینامیکی تعادل به د محلول او د پریسیپیټیټ به راشي. یعنی که لس پریسیپیټیټ محلول ته بدلیږي، نو د محلول نه به لس پریسیپیټیټ پی بي سلفیټ مالیکولونه دا به چېرته ځي؟ دا به رسوب ته ځي. دې ته موږ څه یو؟ ډاینامیک ایکولیبریم به دې ته موږ یو، دینامیکي تعادل دې ته موږ یو. او په دغه وخت کې به کله چې ډاینامیک ایکولیبریم راغی، نو د پریسیپیټیشن پروسه چې ده دا بندېږي. دې وخت کې ډاینامیک ایکولیبریم په ډاینامیک ایکولیبریم کې پریسیپیټیشن پروسس چې دی دا سیس کېږي، دا بندېږي. نو په
دې وخت کې لیکوډ فیز چې کوم دی مایع فیز چې ما سره دی لیکوډ فیز چې دی په دغه وخت کې په محلول کې چې کوم لیکوډ فیز دی د چا لیکوډ فیز اف پی بی سلفیټ دا ما سره شي دی وخت کې دا مشبوع او مشبوع کې موږ ویل چې موږ سره رسوب پروسه چې ده دا موږ سره نه کیږي رسوبي پروسه precipitation نه کیږي بله دا خبره یاد ولرئ چې موږ سره absolutely insoluble یو شی هم نشته په اوبو کې داسې سبسټانس نشته دی داسې توکي نشته چې هغه په مطلق ډول باندې هغه د اوبو کې شي غیر منحل خامخا به په یو سالوینټ کې یا په اوبو کې یو شی حلي نو موږ سره ویلی شو چې no substance is absolutely insoluble in water صحیح ده موږ ویلی شو چې no substance is absolutely insoluble in water خامخا به یو شی سناست شي دا موږ سره حلیږي نو دې مطلب دا دی چې مثلا solubility product چې دی solubility product موږ سره can never be zero صحیح ده can never be zero بس پر نشي کېدی solubility product مطلب دا دی چې د قیمت صفر نشي کېدی نو دینه دا معلومیږي کله solubility product صفر نشو نو theoretically موږ ویلی شو theoretically ډول باندې موږ ویلی شو theoretically چې complete precipitation نشته دی theoretically موږ ویلی شو چې no precipitation can never be quite complete theoretically ما سره یو رسوب عملیم کمپلیټ نه ده یعنی ځینې برخه د محلول کې داینو کې شي رسوب وکړي صحیح ده او نو کوم چې اس پی سره مساوي ده کله چې کومه داینو غلظت چې د اس پی سره مساوي ده اس پی یا د پرسپیریټ سره کومه چې د اس پی د پرسپیریټ سره چې کوم آین شامل دي هغه به هر وخت محلول کې مشبوع محلول کې چې کوم څومره حل یې که نه هغه په سالوشن کې نو qualitative analysis همدارنګه quantitative analysis د complete precipitation بیت بل تعبیر کوي په qualitative analysis کې منګه هغه precipitation ته complete precipitation پروسه یو هغه رسوب په مکمل ډول باندې تر سره شوی وي کچرتا په محلول کې آینونه دومره کم پاتې چې هغه انټرفیرینګ نه کوي مداخله نه کوي
که چېرته ما سره په رسوبونه کې موږ دومره رسوبونه کړې وه چې د هغه غلظت د آینونو دومره کم شي چې بیا ما سره انټرفیرینګ ونه کړي. دا د کوالټیټیو انالیسیس تعبیر دی د کمپلیټ پرسپیټیشن نه. کوالټیټیو انالیسیس کې کوالټیټیو انالیسیس کې موږ دا یو چې د آینونو غلظت باید دومره کم شي چې هغه انټرفیرینګ ونه کړي. انټرفیر نشي په وروستني پروسو کې. نو دې ته موږ څه یو دې ته موږ کمپلیټ پرسپیټیشن یو. دا پریکټیکل خبره ده، تیوریټیکل خو ممکن نه ده. نو دا کمپلیټ پرسپیټیشن دی. دا کمپلیټ پرسپیټیشن کوالټیټیو انالیسیس کې. او په کوانټیټیټیو کې کوانټیټیټیو کې مقداري کې یا ګرامټیک انالیسیس کې موږ ویلی شو. یا ګرامټیک انالیسیس کې ګرامټیک انالیسیس تلا صحیح ده. ګرامټیک تحلیل کې موږ کمپلیټ پرسپیټیشن دیته یو. یعنې ما سره په محلول کې رسوبي توکي دومره اندازه پاتې شي چې هغه پریزیشن چې دی هغه موږ سره هلال نه کړي، یا د وزن اخري حد چې دی هغې نه زیات نه شي. صحیح ده. مثلا موږ جنرالي په ګرامټریک انالیسیس کې ویلی شو چې ما سره وزن یعنی محلول کې ما سره د رسوب باید 0.002 ګرامه دې نه باید زیات نشي. یعنی ویټ چې دی د رسوب محلول کې ویټ د پی پی ټي کم چې رسوب شوی دی پرسپیټیټ ویټ اف د پرسپیټیټ چې دی دا 0.02 ګرامونه څه نشي ایکسیډ نشي یا څه اضافه نشي. اوس هم دې دپاره چې ما زه څومره ریجنټ واچوم پرسپیټیټینګ ایجنټ څومره باید واچوم. نو زه پرسپیټیټینګ ایجنټ چې دی یا پرسپیټانټ چې دی دا باید څومره ور واچوم چې زموږ اصلي موضوع وه چې څومره مقدار پرسپیټانټ زه انناون نامعلوم محلول سره واچوم چې ما سره آیون چې دی یا انلیټ زمات شی وکړي هغه رسوب وکړي. نو دې دپاره موږ چې کمپلیټ پرسپیټیشن به هلی چې 0.002 ګرامه موږ سره په دغه کې باید پاتې نشي، بلکې د دې نه ما سره کم مقدار انلیټ چې دی په محلول کې پاتې شي. صحیح ده. نو که دومره دې نه کم مقدار ما سره انلیټ په محلول کې پاتې شو نو زه یم چې دا کمپلیټ پرسپیټیشن دی. او که 0.002 ګرامه نه زیات پاتې شو انلیټ په محلول کې نو زه یم دا کمپلیټ پرسپیټیشن نه دی بلکې دا قسمي پرسپیټیشن شوی دی، قسمي رسوب چې دا شوی دی. د دې د حل کولو دپاره چې زه اماونټ اف پرسپیټانټ څومره واچوم یو مثال اخلو. مثال موږ سره د لیډ اسیټیټ دی، ما سره یو محلول دی انناون سالوشن دی، هغې کې لیډ مقدار ما ته نه دی معلوم چې لیډ مقدار څه شی دی په دې کې. نو لیډ اسیټیټ دی ما سره پی بی دا لیډ اسیټیټ دی unknown simple دی د لیډ اسیټیټ. موږ غواړو چې په دې لیډ اسیټیټ کې د لیډ مقدار پیدا کړو. صحیح ده. او لیډ له موږ لیډ چې دی دا زموږ سمپل دی لیډ اسیټیټ
دا زمونږ سیمپل دی. موږ غواړو چې دې کې د لیډ مقدار چې دی دا زمونږ انلیټ دی، انلیټ دی چې مقدار معلوم کو د سربو. نو موږ د پریسیپیټیشن کوو د سلفریک اسید سره. نو پریسیپیټیټینګ ایجنټ زمونږه precipitating agent یا reagent هغه زما H2SO4 دی. نو انلیټ زما لیډ دی، precipitating agent زما H2SO4 دی. زه څومره H2SO4 د لیډ اسیټیټ محلول سره اضافه کړم. نو به موږ ریاکشن ته راشو. نو PB د لیډ اسیټیټ دی او د دې ریاکشن زه کوم د precipitating agent H2SO4 سره صحیح ده. او موږ سره PB سلفیټ چې دی دا رسوب کوي پلس اسیټیک اسید جوړیږي او پلس اوبو. اوس که موږ ته دغه سیمپل ویټ چې دی د دې سیمپل ویټ ما سره ویټ وزن یې موږ ته راکړی 0.6525 ما ته راکړی 2 ګرام سیمپل زمای. نو the summa precipitating agent or achoma one of these the kataso goren this is 1 mole lead acetate the 1 mole H2SO4 reaction kai zawelesham chi 1 mole the PB sulfate or PB acetate obakhai PB acetate lead acetate دا موږ سره تعامل کوي د یو مول د H2SO4 سره. نو که موږ ګرام کې واخلو مثال په توګه که دا خو موږ مول کې خبره وکړه نو 0.625 ګرامه که چېرته ما سره سرب وي صحیح ده. نو دا به د 100 ګرامو x ګرام د H2SO4 سره به دا ریاکشن وکړي x ګرام سره به ریاکشن وکړي. نو موږ اپروکسیمیشن کوو چې لکه محاسبه زموږ دپاره چې لږ اکسانه وي. نو اپروکسیمیشن زموږ دا شو چې سیمپل ویټ سیمپل وزن چې دی دا ما واخیسته 0.7 ګرام صحیح ده. دا زموږ سره 2 ګرامه شو یو اپروکسیمیشن. بل اپروکسیمیشن زموږ دا شو چې مالیکولي کتله د لیډ اسیټیټ بخای molecular weight the lead acetate molecular weight the lead acetate molecular weight the lead acetate موږ اپروکسیمیشن واغسته چې د کتله چې دا 3:2 سره دي نو د موږ واغسته تقریبا 300 اتیا. بل اپروکسیمیشن موږ دا وکړو چې H2SO4 مالیکولي کتله د H2SO4 نو د کتله موږ 93 یا 96 موږ واغستله. نو
اوس که دغه کنسپټ بیا واخلو نو زه ویلی شم چې 0.2 ګرامه پی بي سلفیټ او بخای پی بي سیټیټ پی بي سیټیټ د پاره څومره ګرامه H2SO4 پکار دي زه ویلی شم چې ما سره پکار دي 93 ګرامه خو وبخی اس پرابلم اگین لکانو 93 ګرامه او ګرامه خو دلته نشته که نه اخو 380 ګرامه دي مول ریشو په لحاظ سره نو 380 ګرامه لیډ اسیټیټ ریاکشن وکړي نو هغه لپاره 93 ګرام H2SO4 پکار دي نو کو 0.2 ګرامه واخلم نو دې لپاره x ګرامه H2SO4 پکار دي هغه موږ ویل چې زما ریجنټ باید څومره وي که نه زه څومره ریجنټ واچوم نو همغې باندې کار کوو amount of precipitant څومره دی نو دا تا ته ریاکشن نه معلومیږي وایي موږ شیان نه اچو په رسوبونکې موږ وایي نه اچو چې خالي ور واړوه بلکې مخکې نه محاسبې شوي نو بیا چې کوم موږ یو نو هغه اکسس کې یا ډیپینډنټ دغه چې څنګه کېږي نو دا نسبت والا سوال دی صحیح ده نو ایکس ما سره به راشي ایکس ضرب 380 مساوي شي 98 ضرب 0.2 نو x په مساوي شي 98 ضرب 0.2 تقسیم 380 نو دینا تقریبا راځي 0.2 ګرامه H2SO4 نو ما سره 0.2 ګرامه H2SO4 پکار دی چې دغه لیډ چې دی لیډ اسیټیټ لازم په د لیډ سلفیټ په شکل کې څه ورکما رسوب ورکما نو بل خبره دا چې ګوره H2SO4 چې موږ ورچنو 0.2 ګرام نو H2SO4 چې دا ورچ جنرally موږ is a solution یا as a solvent یا is a liquid موږ هغه استعمالو صحیح دلته ما سره وزن دی نو جنرally سالوینټ استعمالي محلل یا لیکوډ استعمالي محلل په توګه استعمالي سالوینټ په توګه یا مای په توګه دا H2SO4 ته ورورځي نو پرابلم دا دی چې سبې وزنې حجم ته باید دا مونږ واړو صحیح ده نو بل مسله دا چې ویټ چې ما سره دی کوم ویټ راغی دا باید زه بدل کوم حجم ته والیوم ته صحیح ده نو ویټ ما سره او والیوم کې بیا موږ سره مولریټیز دي صحیح ده نو موږ کولی شو چې مولریټي ته بدل کو نارملیټي ته بدل کو کنه دا ویټ زما چا کې حجم دی 0.2 مولر او 3 مولر او همدارنګه زه کولی شم چې بدل کړم دا پرسنټیج سالوشن ته دې ته بدلولی شي نو مولریټي چلم به درځي انشاءالله نارملیټي او دې شیانو چل به درته راځي نو غواړو چې اول مثلا سپوز که موږ غواړو پرسنټیج ته بدل کو دغه ویټ نو موږ لس فیصده H2SO4 استعمال کړي لس فیصده حجم په لحاظ سره موږ H2SO4 استعمال کړي نو دا لس فیصده H2SO4 باید د څومره وراچو نو زه ګورم موږ سره سل میلي نو که ما سره لس فیصده ای نا کې به 10 ګرام H2SO4 څنګه زه سل میلي H2SO4 واخلم لس فیصده نو دې کې 10 ګرام ما سره H2SO4 دی نو x میلي د پاره یعنی که زه مثلا 0.2 ګرام اخلم 0.2 ګرام زه H2SO4 اخلم لس فیصده
نو زه باید 100 ملي لس فیصده نه زه حجم واخلم. دا همغه نسبت والا سوال دی. نو x دا موږ سره مساوي شي 0.2 multiply by 100 divided by 10 نو دی نه راځي 2 ملي. زه باید لس فیصده 2 ملي واچوم. لس فیصده H2SO4 2 ملي باید زه واخلم. خو که چېرته ما سره محلول 2 فیصده و، اوس که چېرته داسې چې موږ سره مولر غوندې دی، صحیح ده، ما سره H2SO4 په لیب کې تیار 0.5 مولر دی. H2SO4 غلظت شی دی 0.5 مولر دی. نو اوس په څه کې صحیح ده 0.5 مولر تقریبا یو نارمله کېږي. نو اوس په څه کوو؟ اوس په داسې وکړو چې بیا به همغه 380 چې دی مثلا ما سره 380 ګرامه که صرف سلفیټ ما سره صرف اسیټیټ صحیح ده که 380 ګرامه صرف اسیټیټ نو زه یو مولر غواړم. دا 0.15 دی. نو 0.15 په دې کې یو لیټر کې نو 2 لیټرو کې بد شي. نو 2 لیټرو کې به دا یو مولرای دی نه 2 لیټرو کې بد شي دا به یو لیټر کې ما سره چې 0.15 مولر عدد شي دی یو لیټر دی. نو دا مثلا 900 ګرام ما سره دی 900 ګرام. خو ما خو مول پکار دی. نو که زه مثلا واخلم 2 لیټر زه واخلم 0.15 مولر نو دا ما سره 98 ګرام شي. صحیح ده کنه؟ نو موږ سره به که مولر ما سره وی کنه نو به 2 لیټر ته اړتیا نه بلکې یو لیټر به زما لپاره کافي و. صحیح ده یو مولر. خو دا خو ما سره 0.15 مولر دی یو لیټر کې مولرټي ده 0.15 زما 0.15 کې خو ما سره 900 ګرام H2SO4 کېږي او د معادلې نه بره معادلې نه ما سره 98 ګرام پکار دی. نو زه باید 2 لیټر واخلم. نو 2000 ملي باید زه واخلم. نو په 2000 ملي کې زه باید 2000 چې واخلم ملي 0.15 مولر د چا H2SO4 دته لږ ګوره 2 شیان موږ یو طرف ته نیولي دي. حجم هم نیولې مولرټي هم نیولې. نو که ما سره 0.9 ګرام د لیډ اسیټیټ نو دی له زه باید x موله 0.15 مولر د H2SO4 واخلم. نو ما سره به معادله به داسې راشي چې x صحیح ده کراس ضرب وکړئ داسې. نو x په ما سره مساوي شي نو 200 ملي 2000 ملي ضرب 0.9 ضرب 0.15 مولر او لاندې به هم څه شي 380 ضرب 0.15 مولر 0.15 مولر سره ختم شي. نو دې نه تقریبا براشي 4 ملي تقریبا 4 ملي به دې نه راشي. نو کو خو دا 4 ملي به ته اضافه کې 0.15 مولر H2SO4 خدا د ریاکشن لمخې هلکه رسوب کوي کنه کوي د دې به بلا لانجه ده ionic product او ionic product او solubility product دا پته ګوري. نو فیصدي په لحاظ سره کله فیصده محلولي ته باید دومره استفاده وکړي. نو لس فیصده محلول کې لس فیصدي په لحاظ سره کوي ما سره نو باید زه 2 ملي لس فیصده
د چویس اف 4 نه باید استفاده وکړو.